السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین، حضور زه سید برغه حقیقتا یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین، حضور زمانه نوې ویډیو په دې باره کې دی، هغه هم د ځینو دوستانو په بار غوښتنې سره چې ګران محترمین دوستان دا غوښتنه کوي، وایي موږ څنګه کولی شو پر یو نعت باندې، پر یو غزل باندې، پر یو شعر باندې، پر یو ډوکلمې باندې د هر څه دغه چې MP3 اډیو شي، منه ویډیو نه وي، اډیو وي، منه غزل وي، قنات هر شی وي، موږ څنګه کولی شو پر دغه باندې خپل د ځان مثلا موږ سره جوړ شوی تصویر را سره شته، موږ دغه تصویر دغه پروفایل پر قنات باندې ودرو. مثلا پر خپل موږ تاسو یو دغه لرو، یو چینل لرو، چینل پر درو، یا موس یو پی سی یو لرو، خپل د پی سی یو تصویر لرو، موږ هغه پر درو، یا په ناتخوانه یا داسې دغه سټوډیو لرو، موږ څنګه کولی شو خپل د سټوډیو نوم، هغه خپل سټوډیو نوم جوړ کړی وي. مثلا دغه زما تصویر نوم تاسو وینئ، تاسو خپل تصویر د نوم پر داسې باندې درولئ د خپل د یوټیوب د چینل. تاسو هم کولی شئ خپل تصویران، خپل خوښ شوي تصویران تاسو پر اډیو باندې ودروئ، خپل نوم په اډیو کې راولي، په هغه خپل پته ټول مکمل په اډیو کې تاسو لیکلی شئ. ګران محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چیرته زما نننۍ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د انلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې موږ داسې ناولې د په زړه پورې او خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو ګران محترمین دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو زو پلی سټور یعنی پروشکا ته کله چې پلی سټور ته لاړ ګران څانو، دلته د سرچینګ په ځای کې موږ تاسو دغه اډیو MP3 ایډیټور سرچوو، اډیو MP3 ایډیټور. دغه چې موږ سرچ ګران څانو دلته ډېر اپلیکیشنان مشترک وي، خو موږ تاسو ته اول اپلیکیشن تاسو ته ګور، دغه اپلیکیشن برا ډاونلوډ خپل په موبایل کې انسټالوو. دغه اپلیکیشن لینک تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، له ډېر وسایل وو چې تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ او خپل اډیو ته خپل د خوښتي تصویران نوم پر کښېږدئ. نو ګران محترم دوستان، کله چې دغه اډیو را ډاونلوډ کړئ خپل په موبایل کې مو انسټال کړئ، اوس نو راځو موږ تاسو دغه اپلیکیشن را خلاصو. تاسو ته ګران څانو دغه اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن به موږ تاسو را خلاصو. کله چې د اپلیکیشن را خلاص ګران څانو، دلته په دې اپلیکیشن کې ډیر کارونه موږ تاسو کولی شو، خو نن موږ تاسو کوم کار چې دغه کار موږ تاسو اجرا کوو هغه دلته اجرا کوو. ګران څانو موږ تاسو مثلا تاسو ورته ګورئ چې تاسو په دغه تراسم موږ تاسو یو نعت او تاسو ورته ګورئ د فقیر نعت را سره ساده تاسو ورته په دې ځای کې داسې نوم هم نشته او د تصویر دغه د MP3 رقم پر ولاړ و، دغه ته موږ څنګه کولی شو چې نوم ورکو او دغه خپل تصویر پر ودرو. اوس تصویر نشته، دا نعت تاسو ورته ګورئ څنو تاسو ته ګران سره دلته دغه نوم نشته او دلته تاسو ورته ګورئ دلته په انګلیش خط هم شی نه دی لیکل شوی. موږ دلته ټول خپل نومان لیکو، داسې هر کوم نوم تاسو راولي په دې نه تاسو راوستلی شئ. دلته ورته ګورئ تصویر نشته، پر دغه باندې موږ تاسو خپل تصویر راوستلی شو. که بل چا تصویر پر ولاړ هم موږ کولی شو هغه پر ځای خپل تصویر راوړو. اوس شی نشته. اوس نو برته موږ تاسو په دغه اپلیکیشن ته راسو، دلته چې راځي ګران دغه چې مر خلاص کی دلته لیکل شوی، تاسو ورته ګورئ دلته TAG ټچ ایډیټور لیکل شوی دی، ټچ ایډیټور. بس پر دغه باندې به موږ تاسو کلیک کوو. کله چې پر دې کلیک نه دلته دا موسیقي راځي، دا چې موږ تاسو نعتونه را سره غزل هر څه چې را سره وي دا مکمل راځي. موږ تاسو راځو هغه نعت راخو، مثلا دغه نعت تاسو ورته ګورئ هغه د فقیر نعت تصویر هم نه دی پر ولاړ، تاسو ته ګورئ تصویر هم نشته او نوم هم داسې دی. بس پر دغه باندې به تاسو کلیک کوئ، پر دغه نعت به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ دا صفحه موږ تاسو ته راخلاصېږي. کله دا صفحه راته خلاصه اوس دغه اول تاسو دغه د نوم دی، دا نوم نشته. اوس دلته موږ تاسو نوم ورکوو، چې نوم ورکوو هغه د کم غزل خوان نوم یا کم نعت خوان نوم، موږ دلته نعت خوان دی دلته نوم ورکوم. تاسو ورته ګورئ ملا فقیر محمد درویش نوم مې ورکړي او دلته تاسو ورته ګورئ دا ارلیټس دغه لاندې خو شی نه و او دلته به موږ تاسو لیکنه وکړو چې د خپل د سټوډیو نوم ورکړي، خپل د چینل نوم ورکړي چې زموږ چینل په کوم چینل کې تا کم نعتونه کم شی مې پورته کوي هغه نشرات په دې کې وکړي. مثلا تاسو ولیکئ زموږ تر ټولو ده کړی. دا مې اوس یو مثال دی تاسو ګران تاسو ته ګورئ مثال دا ټایټل دی ته وایي دا اوس مې مثال دا کې تاسو دغه نوم ورکړئ. هر څه چې تاسو لیکانې کوئ خپل د دکان پته ولیکئ، زموږ دکان په کوم ځای کې دی، کوم نوم دی، بچی شو نوم دی، دغه پته تاسو ورکړئ او په دوم نوم کې دلته البم لیکل شوی، دلته یو شی ورکړئ، دا هر څه چې نوم ورکړئ دا ټول ته نوم ورکړئ، دا تاریخ ورکړئ، یار لیکل شوی دا تاریخ په څوم تاریخ کې دغه ورکړئ.
او بل دلته دا څه ګرانڅانو دا تاریخ ورکړي په دې ځای کې یو نمبر او شی مې ورکړ هر شي ته ورکوي هغه څه خپله خوښ وي ټول شی ورکړي او دلته دا تصویر ځای دی تصویر نشته پر باندې اوس موږ غواړو تصویر پر ودرو اوس که چېرې مخکنی تصویر پر دغه ډیلیټ باندې داسې کلیک وکړي دا تصویر ډیلیټ وي اوس موږ غواړو تصویر پر ودرو دلته تصویر علامه ده پر دغه باندې به موږ تاسو کلیک وکړو کله چې پر دې کلیک دلته اوس کوم تصویر تاسو پر دروي هغه تصویر او مثلا زه غواړم خپل د چینل نوم تصویر پر ودرو دا راز ګرانڅان دی دا زما د چینل تصویر دی اوس دغه پر دروم پر دغه چې مو کلیک ګرانڅانو دا تصویر پر ودرې د چینل تصویر دلته پر ودرې کله چې پر ودرې صرف دلته په سیو باندې به تاسو کلیک ووي کله چې پر سیو مې کلیک ګرانڅانو دلته به اوس دا MP3 ذخیره سو اوس به موږ تاسو راسو خپل د موبایل حافظې ته راسو کله چې دغه موبایل حافظې ته راځي تاسو ورته ګوري دلته چې تاسو ورته ګرانڅانو دلته خو دغه ذخیره سو اوس به دلته موږ تاسو راسو دلته په دوه مخانیک د لیکل شوی د اډیو ایډیټور کټر اډیو ایډیټور کټر لیکل شوی پر دغه صفحه به موږ تاسو راخلاص کو کله چې موږ راخلاص کړو بیا د دوه صفحه دا بیا راخلاص کو کله چې موږ راخلاص تاسو ورته ګوري هغه د مولا فقیر محمد درویش هغه نوم ولول سو از موږ تاسو تصویر پر ودرې دی کوم تصویر چې موږ تاسو پر درول هغه پر ودرې دی اوس به تاسو پلی کې تاسو ورته ګرانڅانو اوس ګرانڅان تاسو ته ګوري دلته چې ما ورسره لیکلی و دا زموږ تر ټولو مشهور چینل سبسکرایب کړئ هغه نوم تاسو ورسره لیکئ دغه دلته راځي تاسو ورته ګورئ هغه پرې ذکر علي دا د نعت نوم سو او دلته تاسو خپل تصویر چې پر ودروئ هر رقم تصویر چې تاسو پر دروئ هغه ستاسو تصویر دلته راځي نو په ډېر اسان طریقه سره ګرانڅانو تاسو کولی شئ چې دغسې ښکلي نومان ورکړي او ښکلي تصویران پر ودروي او خپل چینل پر مخ بوځي خلک به حیران پاتې چې دا له دوی څنګه خپل چینل پر مخ بیایي دوی خلک چې دوی په کمپیوټر کار کوي که نه تاسو خپل په ساده موبایل کې تاسو کار کولی شئ ګران محترم دوستان دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې دا زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې نو زموږ آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د غنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تاسو نه مخکې موږ نه اولید په پوره خوندوري ویډیو ته تاسو پورې در ورسېږي ګران محترم دوستان کوم چې دا زما نننۍ ویډیو خوښه شوې لایک خامخا ورکړئ او په کمنټ کې چې ویډیو مو خوښه شو او بل کوم پوښتنه لرئ ګران تاسو په کمنټ راڅخه کولای شئ او والسلام